السلام علیکم، ستړي مشئ. نن دوشنبه ده د 1499 کال د کب هوت 19 د 2020 کال د مارچ 9. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي سټوډیو د خبرونو لیدلو ته رابولم. محمد اشرف غنی نن د افغانستان د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه. ښاغلي غني وویل چې سبا سه شنبه د طالب بندیانو د خوشي کولو د څرنګوالي په اړه یو فرمان صادروي. عبدالله هم چې ځان د هم شمول دولت په نوم د یو دولت ولسمشر اعلان کړی، په سپیدار معنی کې لوړه پر ځای کړه. محمد اشرف غنی وویل چې په 2 اونیو کې داسې کابینه اعلانوي چې ټولو ته د منلو وي. ښاغلي غنی وویل چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په بدل کې به په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی تر سترګو سي. خوشبختانه به چوکات دست یافته‌ایم که در بدل رهایی زندانیان در خشونت کاهش قابل ملاحظه و قابل پیمایش رونما می‌گردد. د افغان ولسمشر د وینا پر مهال د چاودنو غږ هم اوریدل شو، خو هغه خپل وینا جاري وساتله او خلک یې آرامي تر وبلل. د راپورونو پر اساس د ولسمشر اشرف غنی د لوړي مراسمو ته ایران، پاکستان او عربي هیوادونو د سفیرانو په شمول د 15 هیوادونو او نړیوالو ادارو استازي ورغلي وو. د ارګ په څو قدمه کې سپیدار ماڼۍ هم د عبدالله لخوا د تحلیف د مراسمو شاهده و. هغه چې د ټاکنو پایلې نه دی منلي، ځان د هم شمول دولت په نوم د یو دولت ولسمشر اعلان کړ او لوړی وکړه. ویل کېږي چې د لوړي تر مراسمو مخکې امریکا متحده ایالاتونو او ځینو سیاستوالو هڅه وکړه چې غنی او عبدالله سره جوړ راولي، خو دغه هڅو نتیجه ورنکړه او عبدالله هم په خپل د لوړي مراسم تر سره کړل. د ولسمشرۍ لومړي مرستیال په ایټالیا کې د شمال پراخې سیمې چې پکې 14 میلیونه کسان اوسي قرنطین شوي. دا وروسته له هغه چې په ایټالیا کې څه باندې 2000 کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې 360 خلک مړه شوي دي. په ټول نړۍ کې په دې وایرس د اخته خلکو شمیر له 1,10,000 اوښتی چې له ډلې څه باندې 80,000 بیرته جوړ شوي هم دي. د ایټالیا سوداګریز ښار میلان دومره خالی نه لیدل کېده. دا ښار او د ایټالیا د شمالي ګڼې سیمې د کرونا ویروس د مخنیوي د خپرېدو په هدف د اپریل تر 3 قرنطین اعلان شوی دی. په اروپا کې ګڼو هیوادونو ته له ایټالیا نه کرونا وایروس رسېدلی دی. د کرونا وایروس په اصلي زیانمن هیواد چین کې وضعیت لا هم مرګونی دی. تر پرون د 3010 کسانو د مړینې خبر تایید شو. د لویدیځ او جنوبي اسیا ګڼو هیوادونو ته بیا له ایران دا وایروس خپور شوی دی. ظرف 24 ساعت گذشته د ایران د روغتیا وزارت د 194 کسانو مړینه تاییدوي، خو د آزاد اروپا ازادي رادیو د معلوماتو له مخې هلته 400 کسان مړه شوي دي. د ایران قضایه قوې دوشنبه د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف څه باندې 80,000 زندانیان رخصت کړل. د ایران گاونډ افغانستان ته له ایران د راغلو 4 کسانو کرونا وایروس تایید شوی چې ټول په هرات کې دي. په هرات کې د وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ځینو سیمو کې دوا پاشي روانه ده او اخوا په نیمروز او فراه کې هم ښوونځي تړل شوي دي. یونان خپل خاورې ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتلو د مخنیوي لپاره پولې لا پسې ټینګوي. اخوا ترکیه ویلي چې یونان باید هغو زرګونو پناه غوښتونکو ته لار ورکړي چې دغه هیواد په سرحد کې په تمه ولاړ دي. دا کډوال چې پکې افغانان هم دي یونان ته د ننوتلو په تمه دي. دوی وروسته له هغه د یونان تر پولو ځانونه ورسول چې وړ مجموعه ترکیه خپلې لارې ورته خلاصې پرېښودې. د کډوالو په وړاندې تازه جوړ شوي خنډونو ته په کتو د ترکیه ولسمشر پرون په استانبول کې ټینګار وکړ چې یونان د پناه غوښتونکو مخه نه نیسي. دروازې خلاصې کړئ او خپل اوږې هم له دې باره مه سپکوئ. پرېږدئ چې دا خلک نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. اردوغان ویل چې د کډوالو پر مسله باندې به له اروپایي چارواکو سره بحث وکړي. یونان بیا ورځ تر بلې د کډوالو د راوښتو لارې چارې سختوي. د راپورونو پر اساس د یونان د پولیسو په ډزو سره یو سوري وګړی وژل شوی او 2 نور هم په ډزو ژوبل شوي دي. اتن ویلي چې له ترکیه سره په 14 کیلومتره پوله به موانع جوړ کړي. یونان د غرض د ترکیه پولیس تورن کړي چې کډوالو ته امبورونه ورکوي چې په پوله کې غځېدلې اغزن سیمونه پرې کړي او خپل هم موانع ړنګوي. نن په هالند کې د هغو 4 کسانو غیابي محاکمه وشوه چې 2014 کال په اوکراین کې د مالیزیایي الوتکې په پرځولو تورن دي. دا الوتکه چې پکې 298 سورلۍ ووژل شوې د روسي راکټ په مټ د اوکراین په ختیځ کې ولوېده. د 2014 کال جولای میاشت و
د مالیزیا له پلازمینې کوالالمپور څخه د MH19 الوتکه د هالند پلازمینې امستردام ته روانه وه چې د اوکراین په ختیځ کې ولوېده. د هالند 193 او د مالیزیا 43 اوسیدونکو په دې تیاره کې سپاره و چې ووژل شول. څېړونکو ډله چې رهبري هالند کوله 4 کسان چې 3 روسان او یو اوکرایني دی د دې الوتکې په وشتلو تورن کړی دي. د دغو کسانو نیولو حکم پر 20 کال صادر سو خو هیڅ ونه نیول شول. د قربانیانو کورنۍ د هالند له محکمې غواړي چې حقایق وړاندې کړي. که څه هم لویدیځ او اوکراین د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو د MH19 الوتکې د پرځولو مسؤلین بولي، خو جلا غوښتونکو دا تور رد کړی دی. او د هندي سینما یو شمېر لوبغاړو د نجونو او ښځو د توانمندۍ او ملاتړ په هدف د جامو یو فیشن شو جوړ کړ. هغوی د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هندي ښځو او خوندیتوب، ملاتړ او توانمندۍ په شعار دغه شو جوړ کړی و. د هند مشهور سندرغاړي الکا یاګنیک د یکشنبه مراسم پرانستل. د جامو په دې فیشن شو د بیټي الور نوم یې د هما قریشي په څیر فلمي نجونو په دې نندارتون کې برخه اخیستې وه. اساسي فکر همدا دی چې ژغ زیات پورته سي، خلکو ته د نجونو او ښځو د زیات ملاتړ په برخه کې ډېر سپارښتنه وسی. که څه هم هند په نړۍ کې یو لوی دیموکراسي ګڼل کېږي، خو لا د ښځو او نجونو په وړاندې د ناسم چلند زیاتې پیښې پکې ترسره کېږي. یکشنبه په ممبئی کې ګډونوالو د شعار ته د ټولو پام وغوښت چې نور باید د مور په ګیره کې د نجونو سخت پای ته ورسیږي. د هند حکومت د نجونو سخت منع کړی، خو یو سروې ښیي چې ګڼې کورنۍ په ښځو فشار راوړي چې که لور په نس وي سخت دې کړي. مننه کوم چې ازادي سټوډیو مو وکتله. کولای شئ د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې، فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل وګورئ. تر بیا.